والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. زمان دین اسلام محترم و معزز و مسلمانانو، دا دنیا زمونږ او ستاسو د پاره دارالامتحان دی، دارالفنا ده. کم انسانان چې په دې کې ژوند کوي راغلي دي، دا د دې دپاره نه دي چې ګینې دا به د همیشه دپاره په دې دنیا کې پاتې کېږي. په دې دنیا کې مختصره زندگی الله موږ او تاسو ته راکړې ده، یو مختصر ژوند الله موږ او تاسو ته راکړی دی. څومره نیټه څومره ژوند چې زموږ او ستاسو دپاره الله لیکلی، هغه ژوند به موږ دلته تېرو، د دې نه پس به زموږ او ستاسو رخصتي. دا خبره الله په قرآن کې کړې ده. الله وایي: منها خلقناکم، ای بندگانو، ای زما بندگانو، منها خلقناکم، خپل اصل را یاد کړئ. ما د دې خاورې نه تاسو پیدا کړي یئ، ستاسو خلقت او پیدایش د دې خاورې نه شوی دی. وفیها نعیدکم، دام یاد وساتئ چې پیدا شوئ خوشحاله مه اوسېږئ، ژوند به زما د قوانینو موافق تېروئ. ځکه که دې ژوند کې تاسو زما بغاوتونه کول، زما د قوانینو موافق هم نه تېرول، وفیها نعیدکم، په دې خاورو کې به یو پېره بیا هم ستاسو ورننوتلي، دې قبر ته به تاسو خامخا ور داخلېږئ. یو شاعر وایي: والموت قدح كل نفس شاربه، دا مرګ داسې یو پیالی ده، داسې یو جام دی چې هر انسان به د دې مرګ د دې پیالۍ نه خامخا څښي، خامخا به څښي. والقبر باب كل نفس داخله، او دا قبر داسې یو دروازه ده، هر سا راښکونکی انسان به په دې قبر ور داخلېږي. الله وایي: كل نفس ذائقة الموت، دلته الله کل بیل راوړی دی او نفسونه بیل راوړی دی. په نفس کې معنا دا پرته ده، هر هغه شی چې جاندار وي سا راښکاږي. الله وایي: كل نفس ذائقة الموت، دا به خامخا یو ورځ د مرګ دا ترخه ذایقه څکي. نو د دې دنیا دا ژوند چې کوم دی، دا کومه زندګي چې موږ او تاسو ته الله راکړې ده، دا ډېره مختصر ده. دا ګوره د ابد الاباد ژوند دپاره موږ ته الله نه ده راکړې چې ګینې په دې دنیا کې به د همیشه دپاره اوسېږو. ډېره مختصر ده. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما. نو دا وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ زما په اوږو لاس ما ته کېښوستل او راته ویې فرمایل چې عبدالله، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. په دې دنیا کې داسې ژوند تېر کا، داسې وخت تېر کا، داسې زندگی تېره کا گویا چې ته یو اجنبي، یو په لارې مسافر په شانتې ژوند په دې دنیا کې تېر کا. او بیا صحابه کرام هغه خلک وو چې پښتانه وایي د لمدې خټې دپاره لږې اوبه داروي، د هغوی دپاره به معمولي نصیحت، صرف اشارات به دومره مؤثر وو چې د هغوی ټول ژوند به یې بدل کړ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرو ته به دومره متوجه وو چې دا غوږ به د نبي علیه الصلاة والسلام خبرو ته کېښوستی و چې اوس به د الله د رسول د مبارکې د خولې نه څه خبرې راوځي او موږ به یې په ژوند کې راولو. زموږ او ستاسو غونته کې غفلت په هغوی کې نه و، ډېر بېداره خلک وو، ډېر زیات مطیع او فرمانبرداره خلک وو. ای موږ او تاسو هغه سنت مؤکده هم پرېښي دي. صحابه کرام هغه خلک وو، داسې انسانانو چې عادات کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عام عادات دي هغه په عمل کې راوستي. داسې ناشنا خلک. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نصیحت د دې زړه په تخته باندې ښه مضبوط ولیکل
او داسې ناشنای ولیکل چې د الله رسول ورته مختصر نصیحت وکړو چې اے عبدالله ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل په دنیا کې داسې ژوند تیر کا گویا چې ته یو مسافر یا اجنبي نو وکان عبدالله ابن عمر یقول عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ به دا فرمایل اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح کله چې درمانه سحر شو نو په دې دنیا کې به داسې د دنیا نه تمه قطع کې چې د ماخوستن انتظار بنه اوږده سوچونه به نه ساتي د کال او د 2 کالو نیټې امیدونه به نه ساتي مختصر ژوند دی اذا اصبحت فلا تنتظر المساء چې سحر درمانه شو د ماخوستن په تمه کېږم په دې قبرونو کې زماره د الله په ذات قسم ډیر خلک دسی وو چې سحر شوه به د ماخوستن انتظار کول ماخوستن ته ونه رسید او ورته ویل و اذا امسيت فلا تنتظر الصباح که شپه در باندې راغله نو د سحر انتظار مکوه چې سحر به سترګې کولاوي شي زماره د الله په ذات قسمي په دې قبرونو کې ډیر خلک دسی شته چې شپې ته ورسېدل د سحر در پاسېدو امید یې ساتل په سحر ورسره وفا ونه کړه پانسېدل نو دا مختصر ژوند مونږ او تاسو ته الله را کړی دی او بیا به د مونږ نه الله اخلي او دا داسې نه ده چې ګینې خارې ناپرسان دی الله مونږ داسې عبث پیدا کړي او دا ژوند یې هسې را کړی دی نه یو عظیم مقصد دی چې د هغې نه مونږ غافله پراته هغې مقصد ته طاعت ویلی کېږي د الله بندګي ویلی کېږي د هغه مقصد دپاره الله خپل نبي را لېږلی و زمونږ او ستاسو دپاره قرآن د هدایت دپاره را ولېږل زمونږ د ډېرو مسلمانانو په ذهنونو کې دا خبره پرته ده چې دا قرآن صرف د تبرک کتاب دی د قسم کتاب دی دا صرف د فیصلو کتاب دی زما محترمو د هدایت کتاب دی د دې نه به ما ورته هدایت اخلو الله وایي هدى للناس کامل هدایت دی د خلکو دپاره خلک خو ډېر دي خلک ته هدایت نه اخلي خو چې څوک د قرآن نه هدایت اخیستی چې څوک دی هدى للمتقین الله وایي متقین ته فایده اخیستی د قرآن نه متقي سړی فایده اخیستی نو د دې د وجه نه زمونږ او ستاسو مقصد الله قرآن کې په دې یو آیات کې واضح کړی دی الله وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ای زما بندگانو ما عبث نه پیدا کړي که دا دنیا مې درکړي که دا نعمتونه مې درکړي متاعا لکم ستاسو د فایدې دپاره دي خو څه به کوئ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله وایي زما بندګي به کوي ما چې دا پیریان او انسانان پیدا کړي ژوند مې ورکړی دی د یو مقصد دپاره مې ورکړی دی چې بندگانو الا ليعبدون زما بندگی وکړئ ما وپېژنئ د دې لپاره موږ او تاسو ته الله ژوند راکړی اگر چې ما او تا به سحر شي بیګا شي په کاروبار کې به صرف کړو اگر چې زما او ستا ژوند به په تاویلي ماویلو کې صرف کېږي اگر چې زما او ستا ژوند به د الله په نافرمانو کې صرف کېږي خو یاد وساته الله رب العالمین یو ورځ پیدا کړې ده ډېره خطرناکه سخته ورځ ده په هغه ورځ کې به الله رب العالمین د موږ نه تپوس کوي د هغې ورځې د سختوالي اندازه د دې نه ولګوه کله الله رب العالمین ورته قرآن کې یوم الدین وایي کله ورته الله یوم القیامه وایي کله ورته الله یوم الحسره وایي مختلف نمونه ذکر کړي د دې دپاره چې ای بندګانو ګورئ د دې ورځې نه ویرېږئ الله وایي واتقوا یوما فیه ترجعون الی الله ای زما بندګانو د هغې غټې ورځې نه د قیامت د ورځې نه ویرېږئ تاسو به الله ته ورګرځئ د دې قبرونو نه چې راپاسېږئ د محشر میدان به موږ به ټول الله رب العالمین ته ور روان یو په داسې حالت کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بربنډ داسې خپې لخپې ناسونه ته په داسې حالت کې به موږ د الله مخې ته ور روان یو ډېر سخت منظر به بې انتهایي سخته ورځ به الله د هغې ورځې د منظر تذکره قرآن کې بار بار کړې ده داسې ورځ ده چې د هغې ورځې په باره کې کومه حامله زنانه واوري الله وایي د هغې حامله زنانه حمل به وغورځېږي او داسې ورځ ده یوم تذهل کل ذات حمل حملها الله وایي هغه داسې ورځ ده چې کومه یو زنانه ماشوم له پی ورکوي نو هغه به د دې خپلې ماشوم نه غافل پاتې شي ځکه دا ماشوم له چې زنانه په کوم وخت کې پی ورکوي نو دا ډېر زیات یریږي ځکه نه پوهېږي ماشوم الټه نه شي نو ډېر زیات احساس ورسره یې لرې نه پرېږدي چېرته تتلی نه شي نو دغه شانتې په دغه سخته ورځ به الله وایي دغه زنانه
چې په دنیا کې به د خپل بچي فکر ورسره و د دې ورځې د هیبت د وجې نه به هغه فکر تی واوړي دومره سخته ورځ ده الله وایي چې ماشومان به پکې بوډاګان شي دومره سخته ورځ چې آخر دا خلک به د محشر په میدان کې تنګ شي د الله رب العالمین په دربار کې به دا شکایت وکړي چې الله اوس حساب شروع کړه خو شروع کړه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې بندگان د الله مخې ته د محشر په میدان کې ولاړي الله به ډېر زیات غوسه دومره به غوسه چې نه به د دې نه مخکې دومره غوسه شوی نه به د دې نه پس دومره غوسه شي دا خلک به راټول شي آدم علیه السلام ته به ورشي ورته به وایي چې یا آدم علیه السلام ته خو ګورې چې نور د یو میل په فاصله کې ولاړ دی موږ په کوم حالت کې په موږ کې بعضې خلک په ټولو خولو کې ډوب دي بعضې د ګیټو پورې ډوب دي بعضې پکې د نامه پورې ډوب دي دا کوم سخت حالت دی الله ته سپارښت وکړه ته زموږ اولنی نیکۍ الله رب العالمین ملائکو ته ویلي چې آدم ته سجده وکړه موږ تا ته سوال کوو خیر دی الله ته سپارښت چې الله حساب شروع کړه خو اوس یې شروع کړه که نه آدم علیه السلام به ورته جواب ورکړي داسې سخته ورځ چې زما او ستا مخې ته را روانه ده داسې سخته ورځ چې انبیاو سره به د خپل ځان فکر وو هغه خلک چې ټول عمر یې د الله رب العالمین توحید ته دعوت ورکړي هغه خلک چې ټول عمر یې د الله رب العالمین د قوانینو موافق تیر کړی دی د انبیاو په باره کې درته وایم هغوی به د دې ورځې نه څومره یېرېدل آدم علیه السلام به ورته وایي نفسي دا تاسو څه وایئ ما سره خو د خپل ځان فکر دی نن چې الله ما معاف کړي دا به زما دپاره غټه د کامیابۍ خبره ما ته الله ویلي په جنت کې چې دې ونې ته مه نږدې کېږه زه ور نږدې شوم یریږم یو ګناه مې کړې ده داسې نه چې الله مې د دې یو ګناه د وجې راونه نیسي دا د چا خبره ده د آدم علیه السلام وایي الله مې د یو ګناه د وجې نه راونه نیسي نفسي ما سره د خپل ځان فکر دی زه چې نن بچ شم کامیاب شم الله ما جنت ته داخل کړي دا به زما دپاره غټه کامیابي او غټه کامراني الله خو نن دومره غوسه دی چې نه به د دې نه مخکې دومره غوسه شوی او نه به د دې نه پس دومره غوسه شي دغه شانتې آدم علیه السلام به ورته ووایي چې نوح علیه السلام خواله ورشي دا بندګان به راشي نوح علیه السلام ته به سوال وکړي چې ای د الله نبي ته خو الله رب العالمین اولنی رسول دی امت ته رالیږلی موږ تا ته سوال کوو دی الله ته سپارښت وکړه چې الله زموږ په حال رحم وکړه اوس حساب شروع که خو شروع یې کړه نوح علیه السلام به مرتدا جواب ورکړي نفسي ما سره د خپل ځان فکر دی نن خو الله دومره غوسه دی دومره خفه دی دومره په غضب کې دی چې نه به د دې نه مخکې دومره غوسه شي او نه به د دې نه پس دومره غوسه شي دغه شانتې اخر دا چې ابراهیم علیه السلام خواله به راشي ابراهیم علیه السلام به مرتدا جواب ورکړي عیسی علیه السلام خواله به راشي عیسی علیه السلام به مرتدا جواب ورکړي تر دې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله به راشي ورته ووایي چې د الله پیغمبره ای محمد رسول الله موږ په تا باندې ډېر زیات خوشحاله یو چې الله رب العالمین ته زموږ سپارښت وکړه ځکه الله ته په انبیاو کې د ټولو نه ګران نبي ته وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خپل امت د وجې د امتیانو د وجې په دغه وخت کې الله رب العالمین ته سر په سجده کېږدي او الله ته به سوالونه شروع کړي او په ژړا به شي الله به ورته ووایي ارفع رأسک یا محمد ای محمد رسول الله تا سره خو د امت ډېر غم دی خپل سر اوچت کا سل تعته ته سوال وکړه تا ته به میلاو شي ته سپارښت وکړه ستا سپارښت به قبول شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به الله ته ووایي چې الله زما په امت رحم وکړه حساب ورسره شروع زما او ستا خوږ نبي چې نن په دنیا کې ما او تا د هغه د سنتو نه غافله پراته نن په دنیا کې د هغه د سنتو سره ما او تا د فوټبال غونته کې قصې کړي دي نن په دنیا کې د هغه د سنتو سه حیثیت موږ نه دی ورکړی هغه نبی به د محشر په میدان کې موږ ته سپارښت هغه نبی صرف د محشر په میدان کې نه چې په دنیا کې ژوندی و قرباني به یې کوله الله ته به د قربانۍ په وخت کې دا خپل امت مخې ته کړه هذا عني وعمن لم يزه من امتي ای الله زه محمد رسول الله قرباني کوم خدا قرباني زما د طرف نه قبول کړه د محمد رسول الله چې کوم سنت دی امت دی الله د هغې د طرف نه قبول کړه هغه نبی چې صرف په دنیا کې نه کله چې د معراج په شپه اسمانونو ته الله وغوښتل په اسمانونو کې ما ستا دپاره الله ته سپارښت کړي او سوالونه یې کړي کله چې الله رب العالمین په محمد رسول الله باندې 50 منځونه فرض کړل او 50 منځونه ورته ورکړل په یو روایت کې راځي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د الله خواته تلل او بیرته به راتلل
لس منځونه به کمېدل. په یو روایت کې راځي 5 منځونه به کمېدل، تر دې چې 5 منځونه پاتې شو. د موسی علیه السلام خواته راغلی، ورته وایي چې څو منځونه یې درکوئ؟ 5. وایي لاړ شه الله ته بیا سوال وکړه چې الله کم یې که خیر دی. نو وایي محمد رسول الله به ورته ووایي چې نور رانه د خپل رب نه حیا راځي، بس دی دا 5 منځونه کافي دي، زه به دا ادا کړم، زما امت به دا ادا کړي. هغه محمد رسول الله چې په اسمانونو کې زما او ستا دپاره سپارښ کړي. دا څه کې د محشر په میدان کې په دنیا کې به د شپې په تهجدو کې الله ته جړل، اللهم ارحم علی امتي، الله زما په امت باندې رحم وکړه، الله زما امت یکدم ټول په یو ځل په عذاب کې ماخته کوه. نن موږ د هغه امت د سنت د هغه نبي د سنتو سره څه ناشنا ټوکې وکړو. څوک راولګېدل د خواهشاتو په بنا باندې، د اتباع الهوا په بنا باندې د محمد رسول الله سنت رد، څوک راولګېدل د رواج او د رسم او د طریقو په وجه د محمد رسول الله سنت پاتې، څوک راولګېدل د مذهب او د ملا د وجه نه محمد رسول الله سنت یې پرېښوست. نو د دې د وجې نه ما او تا د هغه نبي امتیانې چې زما او ستا دپاره دومره غمخوارو، دومره فکرمندو. قرآن کې په سورة الکهف کې الله د هغه د فکر یو نقشه راخستې ده، فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحديث اسفا. ای نبی کېدی شي چې ته خپل نفس هلاکت ته واچې. تا سره خو د امت ډېر فکر دی، د هغه نبي سنتو سره موږ څه ناشنا طریقې ولرو. ای زما محترمو ولې نه کوو چې د محمد رسول الله سنت دی خپلې سینې ته رانږدې کړو؟ په دې باندې زموږ نه څه ځي چې موږ د محمد رسول الله په سنتو باندې عمل وکړو. موږ د محمد رسول الله د سنتو په مقابله کې خپل خواهشات مخې ته کېږدو، دغه شان د خپل قوم او قبیله او رواج مخې ته ږدو، د محمد رسول الله سنت په دې باندې رد کړو. ستا څه خیال دی چې ته د کوم نبي د سنتو سره په دې دنیا کې دا ټوکې کې او دا لوبې کې او داسې بدعات او خرابات د سنتو په مقابله کې ایجاد کې، د هغه نبي نه به د قیامت په ورځ د حوض کوثر اوبه وڅښي؟ قسم په الله که په سترګو یې وویني. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به زه خپلو امتیانو ته د حوض کوثر اوبه په خپل لاس باندې ورکوم، او داسې اوبه به وي ډېرې ناشنا اوبه به په احادیثو کې ذکر راغلی دی. وایي څه کسان به زما طرف ته راتګ غواړي، ملایک به هغوی بند کړي، مه راځئ، تاسو ته اجازت نشته دی چې د حوض کوثر اوبو ته نږدې شي. وایي ما ته به یې نه راپرېږدي، زه به ملایکو ته ویم چې ولې یې بندوئ؟ دا خو زما د امت خلک دي، دا خو د قبر نه راپاڅېدلي دي، د قبر د تنهاییو نه راغلي دي، دا خو د قبر د عذابونو نه راغلي دي، دا خو د قبر د تورو تیارو نه راغلي دي، ما ته یې راپرېږدئ چې راشي، زه نن په خپل لاس دې امت ته د حوض کوثر اوبه ورکړم. ملایک به ورته وایي انک لا تدري ما احدثوا بعدک. ای نبي تا ته پته نشته، ته خو وفات شوی وې، ته خو عالم الغیب نه یې، ته خو چې د دنیا نه لاړې بس دې امت ستا د امت معاملت تا سره بیا دا وه چې ستا د سنتو مقابله کې بدعات ایجاد کړي، ستا د سنتو په مقابله کې دې تر رواجونه ایجاد کړي، ستا د سنتو مخالفت به کوو، د دې د وجې نه چې په دنیا کې د سنتو مخالفت کړی دی، نن تا ته نږدې نشي راتلی، د حوض کوثر اوبه ستا د لاس نه څښتې. ای بدعتي، ای زما وروره، زه در باندې خفه کېږم، دا حدیث مخې ته کېږده، یقینا چې ته به په دې مطمئن یې چې زه دا بدعت د دې دپاره کوم چې الله ما کامیاب کړي. دا یاد وساته چې په کوم کار کې که ډېر غوره کاري چې د محمد رسول الله قول نه او د الله رب العالمین وینا نه وه، که ډېر ستا په ذهن کې نیک وي هغه نیک نه دی. په دغه کار چې ستا په ذهن کې نیک دی الله به دې راونیسي، د دې نه ځان وساتي. دغه شانتې د قبر کې چې بنده کېښوستلی شي نو دغه محمد رسول الله په باره کې به تپوس کوي، د دې د سنتو په باره کې به تپوس کوي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې بنده په قبر کې کېښوستلی شي دوه ملایک دته راشي چې یو ته نکیر ویلی کېږي بل ته منکر ویلی کېږي. نو دا دواړه ملایک دا په دې قبر کې کښېنئ، دې ته مغیبات ویلی کېږي. زمونږ په غیب و ایمان دی، موږ ته د الله رسول ویلی دی بس موږ تابعداري، موږ ته الله ویلی دی بس موږ یې منو. عقل به په دې کې نه جنګې چې یاره دا به څنګه په قبر کې کېښوستلی کېږي، دا قبر خو دومره تک دی چې دا پکې نه راتلل په ملاسته باندې، دا به کیني پکې څنګه؟ الله په دې قادر دی چې دا قبر ورته پراخه کړي، دا به په دې قبر باندې په قبر کې کیني نو ملایک به ته تپوس کوي، د ده نه به 3 تپوسونه کېږي. یو تپوس به ترې کېږي چې من ربک، ای بنده ته چې د دې دنیا نه رالې دا ژوند الله درکړی و، په دې کې ته آباد وي، دا نعمتونه الله درکړي و، دا خو یو مقصد و چې ته به د چا بندګي کې. من ربک، رب دې څوک دی، د چا بندګي دې په دنیا کې کوله؟
زما محترمو زمونږ ډېر مسلمانان داسې شته چې په ژوند کې الله نه دی پېژندلی، په قبر کې به څه جواب ورکړي. دا یاد وساته که تا الله په ژوند کې ښه پېژندلی، الله به دې په قبر کې په دې سوال کې کامیاب کړي. تپوس چې درنه ملایکو کې من ربک رب دې څوک دی، موږ وایو که دا د رب پېژندګلی او دا رب پېژندل دا صرف د دې مولیانو کار دی، بس دوی به پېژني، بس موږ ترې بېغمئ. نه، زموږ رب ډېر عظیم رب دی، ډېر عظیم ذات لرو، خالق دی، مالک دی، دا ژوند دی راکړی، دا هر څه یې راکړي دي. هغه رب نه موږ هغه غافله پراته یي. یا زما محترمو د دې رب په باره کې به د موږ نه تپوس کوي، من ربک، ژوند د چا موافق تېر کړی، په کوم کتاب دې عمل کړی دی، د کوم الله بندګي دې کړې ده. نو که په دنیا کې د محمد رسول الله په سنتو عمل کړی و او د الله رب العالمین بندګي دې کړې وه، نو تا به رب پېژندلی په دنیا کې، نو د دې د وجې نه ته به ورته ووایې چې ربي الله، زما رب خو الله دی، ما خو په دنیا کې بل چا ته سجده نه لګوله، ما خو د هغه الله نه مدد غوښته، ما خو د بل چا نه د شفا امید نه ساتل، هغه الله بیماري راوستله، ما به هغه الله ته سوال کوم چې الله رانه تپې کړه، هغه الله به چې راباندې مشکل راوستل، نو هغه الله ته به مې سوال کوم. زما عقیده خو د منجورانو په شان نه وه، زما عقیده خو د شرک نه ډکه نه وه چې زه به په زیارتونو ګرځېدلم. که زیارت ته تلې، د زیارت مالګې دې په ځان مږلې، او دغه شانتې د پیر بابا اوبه چوپ کول او هغه دې څکل، او د هغې نه دې د شفا امید ساتل، او دغه شانتې کاڼي دې په خپل وجود راښکل، او د دې نه دې د شفا امید ساتل، او لاسونو باندې دې تارونه تړل د دې لپاره چې د شفا راته راکړي او شفا راته میلاو شي. دا یاد وساته تا رب نه دی پېژندلی، په دې قبر کې بیا ته داسې نه شي ویلی چې ربي الله، زما رب الله دی. که صحیح خالص توحید دې زده کړی په دنیا کې، زمونږ ډېر خلک دي، مشران دي، مشران هغې ته د دې پته نشته دی چې زمونږ رب څوک دی. دا هغه رب تعارف مونږ ته قرآن کړی دی، الله رب العالمین بار بار خپل تعارف مونږ ته کړی دی، خو مونږ یې بیا هم نه پېژنو. ډېر ناشنا خبره ده دلته چې مونږ سره لږ ډېر څوک احسان وکړي، نو مونږ یې ښه بنیادي پېژنو، او بیا تګ راتګ شروع شي، د هغه مېلمستیا شروع شي، طرح طرح خدمتونه شروع شي. خو هغه الله دی چې هر څه راکوي او مونږ یې اړو نه پېژنو، هغه الله دی چې مونږ یې ملاقات ته بیخي تیار نه یو، هغه الله دی چې د هغه بندګۍ ته مونږ نه تیارېږو. نو د دې د وجې نه قیامت د دې قبر په تپوسونو کې یو تپوس د رب په باره کې به د موږ نه کېږي، که بندګي دې صحیح کړې وه، د الله د قوانینو موافق د قرآن مطابق دې زندګي تېره کړې وه، نو صحیح جواب به ورکړي. بل تپوس به کېږي، من نبیو که نبي دې څوک دی؟ په بعضې روایاتو کې راځي ما تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، دا هغه سړي په باره کې ستا څه خیال دی چې الله تاسو ته نبي رالېږلی و، هغه دې پېژندلی و، هغه څوک و؟ د هغې په سنتو دې عمل کړی و، څوک دی؟ جواب به څه ورکړې؟ که په دنیا کې د محمد رسول الله په سنتو عمل کړی و، او په دنیا کې ستا ته د هر چا نه غوره د محمد رسول الله احادیثو، نو بیا به جواب ورکړې. داسې نه ده چې یعنې په زندګي دې د خپلو خواهشاتو موافق تېره کړې وه، مونږ دې د خپل امام او د خپلو خواهشاتو مطابق کوو، معاملات دې د خپلو خواهشاتو مطابق کوو، غم خادي دې د خپلو خواهشاتو مطابق کول، او ته به وایې چې زه به په دې قبر کې جواب ورکړم. نه زما محترم، که په ژوند کې د محمد رسول الله پېژندلی و او د هغه تابعداري دې کړې وه، د هغه هر سنت ته ته مطیع او فرمان بردار وې او د خپلې سینې سره دې لګولی و، نو جواب به ورکړي چې دا خو زما نبي دی، الله موږ ته رالیږلی و. بل تپوس به ترې وکړي، ملایک به ترې تپوس کوي چې ما دینو که دین دې څه شی دی؟ که چې په دې دنیا کې مختلف ادیان دي، مختلف دینونه دي، نو تا په کوم دین عمل کوو؟ د کوم دین پیروکار وي؟ که مؤمن وي او د دین اسلام موافق د خپله ژوند تېر کړی و، د دین اسلام موافق د زندګي تېره کړې وه، نو ته به په خپله ووایې چې زما دین خو اسلام و. او که چېرته دا نه و، نو په دې د دې په جواباتو کې ناکام شي، دا یاد وساته. ګورې دا قبر خو بیا ډېر اسان دی د دې عذابونه، که دې کې ناکام شي د دې نه مخکیني مراحل ډېر سخت دي. نو هر کله چې یو مؤمن مسلمان د قبر په دې سوالاتو او جواباتو کې کامیاب شي، نو یو بل تپوس به ترې ملایکو کي، او دې ته ضمني تپوس ویلی کېږي. دا تپوس د امتحان نه دی، دا به د کامیابۍ تپوس وکړي چې تا څومره ښایسته جوابات ورکړه، دا څومره ښکلي سوالات د تا نه وشي او جوابات یې مزېدار ورکړه. دا راته ووایه چې دا دې څنګه ښایسته ورکړه، چا درته ښودلي؟ دا په څه وجه باندې ستا جوابات صحیح شو؟ دا به ورته یو جمله وایي، یو لفظ به وایي چې هغه لفظ په من کې نشته دی. قرأت کتاب الله، ما په دنیا کې د الله رب العالمین عظیم کتاب قرآن مجید د دې قرأت کول دا مې یاد کړی او د دې موافق مې عمل کړی، په دې مې خپله زندګي برابره کړې، خپل بچي مې د الله کتاب ته کېنولي.
ما به د قرآن درس اورېدل، ما به د قرآن په مجالسو کې شرکت کو. ای زما مسلمان وروره چې ته د قرآن نه تښتي، څه دې خیال دی چې دا قرآن به د قیامت په ورځ د الله مخې ته زموږ سپارش وکړي، دا به په دې قبر کې زموږ لپاره د نجات ذریعه وګرځي؟ هېڅکله نه. په ما او تا باندې د قرآن درس بوج جوړېږي. حال دا چې د کامیابۍ راز هم د قرآن دی. یو سړی غواړي چې زما د قبر زندگی دی الله برابره کړي، دا د الله د کتاب سره تعلق مضبوط پیدا کړي. دا حدیث په بنیادي دلیل دی. نو د دې د وجه نه په دې قبر کې به زموږ او ستاسو نه دا تپوسونه کېږي. او داسې نشته چې یاره د بعضو نه به کېږي د بعضو نه نه، د هر انسان نه به کېږي. هغه خلک چې دا ځمکه په ښایسته ښکاره کېدله، هغه خلک چې د الله رب العالمین په بندګۍ کې اخته و انبیا، هغه د دې دنیا نه تللي دي. موت تعالی لو كان في الدنيا بقاء لما مات خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. که په دې دنیا کې همیشوالی د چا دپاره لایق وي او د چا دپاره همیشوالی پکار وي، لما مات خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. زما او ستا خوږ نبي به نه تللی. نو د دې د وجې نه زموږ او ستاسو سفر دی. نن د موږ نه یو مخکې شي، سبا بل مخکې شي. دا مرګ چې ما او تا ته اوازونه راکوي، کله زموږ نه زموږ مشر لاړ شي، کله زموږ نه زموږ کشر لاړ شي، کله زموږ همزولی لاړ شي. دا د دې خبرې دلیل دی چې مسلمانه یو هم نه پرېږدم. که مشر یې مشر به م ځي، که کشر یې کشر به م ځي، که ځوان یې ځوان به م ځي، که ماشوم یې ماشوم به م ځي. یو هم رانه نشي پاتې کېدی. تم تیار اوسه. اعلان چې واورې په دې کې زما او ستا دپاره دا عبرت دی چې سبا ستا هم دا اعلان راتلی شي. وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. کله چې دی د بل چا جنازه په خپلو اوږو اوچته که او قبرستان ته دې روانه که، فاعلم بأنك بعدها محمول. پوه شه چې د دې نه پس ته م روان یې. دا د تا نه ښه ځوان و چې تا نه لاړې، نو ته م ورپسې روان یې. د دې د وجې نه دا یو څو خبرې د دې لپاره په دې قبرستان کې وشوې چې په دې نفس کې کوم غفلت راغلی دا د موږ نه لرې شي. د الله رب العالمین نه دعا کوو چې الله دې زموږ دې مړي ته مغفرت نصیب کړي. دعا به په قبر باندې کېږي ټول ملګري.